السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندورونو ژوند داسې وکړئ څنګه چې خدای پاک انسانانو دپاره ټاکلی دی. داسې ژوند مه کوئ لکه ژوي. انسان چې شپې څملي هم د نورو انسانانو په فکر کې وي، البته د خپلې کورنۍ نه واخله. هر شی درجې لري، هر خپلوي درجې لري، او چې کله سحر پاڅي هم د ټولو انسانانو غم په سر وي. دا خپل کوښښونه کوي، باقي د خدای کار دی چې خدای څنګه فیصلې کوي. او ژوي سحر چې پاڅي د هر چا په مال چې ورګډ شو، هر څه چې وخوړل او ګېډه چې ډکه شوه، بیا شپې د خوب ځای ته راشي. نو زمونږ او د ژوو په ژوند کې د ځمکې او د اسمان توپیر دی. نو که ښه ژوند مو وکړ د الله په اوامرو باندې مکمل پوره، نو بیا د مرګ نه وروسته هم مزې دي. او که داسې ژوند مو وکړو چې څنګه نفس او خواهش او شیطان راته وویله، او هیڅ فکر هم ونه کړه د چا مالونه، د چا حقونه، د چا حیا، د چا شخصي حریم، د چا حق هم وخوړه، نو بیا نو د مولانو نه اورئ. نو دلته به هم خوبونه بد وي، ژوند به هم خراب وي، د مرګ نه وروسته به هم درز و غپ او د الله په سره د مخامخ کېدو په وخت کې به هم داسې شرمندګي چې حد به نه لري. نو داسې ژوند وکړئ څنګه چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي، او هغه په علم سره کېږي، په زده کړو سره کېږي. یو څوک چې په شرم پوهېږي هغه د شرم کار نه کوي. یو څوک چې د ګناه په کار پوهېږي هغه د ګناه کار نه کوي. یو څوک چې خپل حق پیژني او د بل حق پیژني هغه د چا حق نه خوري. یو څوک چې خپل قدر غواړي هغه د بل چا بېقدري نه کوي. یو څوک چې خپل درنښت غواړي هغه د بل چا سپکاوی نه کوي. یو څوک چې هر څه ښه غواړي، ښه کالي غواړي، ښه کور غواړي، ښه بچي غواړي، ښه خواړه غواړي، ښه ژوند غواړي، هغه د بل چا ښه ژوند ته لغتې نه ورکوي او نه یې د خپو لاندې کوي. عزیزانو راځئ چې ښه ژوند وکړو، او دا زموږ او ستاسې په لاس کې دی. خدای پاک بیا د چا مرستې کوي او راسره کومک کوي. خدای پاک خپل ملګري چې ښه کارونه کوي هغه هېڅ وخت نه بدرنګوي، او هغه خلک چې بدرنګه کارونه کوي هغوی تل خوار و زار، در په در، او آخر عقوبت چې وي نو بیخي نو خراب وي. الله مخاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.